من جوړ کړي درې لوبغاړي لاس ور کړي یو ځل بیا شانداره پړه په شوټ یو ځل بیا هیڅ پړه د بال نیولو موقع ورنه بال د بوډا څخه بهر د شپږو مومن سپورتس یوټیوب چینل مینوالو السلام علیکم یو ځل بیا زه محمد ابراهیم مومن ستاسو کوربه ستاسو دوست د ورزشي او کرکټ خبرونو سره ستاسو خدمت کې وړاندې نه چې تاسو ته د افغانستان او ورزش لګره وروستي د کرکټ او ورزش خبرونه خبره کړم تاسو خو هیله ده چې د مومن سپورتس یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ او هم له نورو بلګرو دوستانو سره شریک کړئ ورزو د خبرونو په لور د کرکټ ملي لوبډلې په خواني لوبغاړي او د 19 کلن لوبډلې روزونکي رئیس احمدزي هغه ټولې ګنګوسي رد کړې چې ګواکې نوموړي د کرکټ بورډ د مشرۍ ترلاسه کولو لپاره په ارګ کې لابي شروع کړې د هغه په وینا هیڅوک دا خبره نشي ثابتولی چې نوموړي په خپله او یا هم د چا په مټ د کرکټ بورډ د مشرۍ ترلاسه کولو لپاره هلې ځلې پیل کړي هغه په دې باور دی چې هغه مشران چې د کرکټ ملي لوبډلې د لوبغاړو په مټ راځي هیڅ ښه پایله نه لري د هغه په وینا لوبغاړي باید یوازې خپلو لوبو ته پام وکړي او د مشرانو په تګ او راتګ کې کار ونه لري د رئیس احمدزي په خبره بیا هم که ولسمشر پرې باور وکړي نو چمتو دی چې د کرکټ بورډ واګې په لاس کې واخلي دغه راز د کرکټ ملي لوبډلې روزنیز کمپ په کابل کې جریان لري دغه روزنیز کمپ پرون وروسته یو ځل بیا پیل شو په دغه روزنیز کمپ کې د کرکټ ملي لوبډلې 40 لوبغاړي برخه لري خو لا هم یو شمیر مینوال د خپلې خوښې د یو شمیر نور لوبغاړو د ور اضافه کولو یا زیاتولو غوښتنه کوي خو افغان کرکټ بورډ تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي تر اوسه د کورونا وایرس له کبله د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې راتلونکې لوبې معلومه نه دي خو کرکټ ملي لوبډلې د یوې میاشتې روزنیز کمپ هغه هم د کورنیو روزونکو پوښتنو کې پیل کړی دی او له نړیوالو خبرونو څخه درته دا لرو چې د هندي کرکټ بورډ مشر سارب ګنګولي شنه اشاره ورکړې ده چې سږکال به د آی پی ایل سیالۍ په یوه وخت کې ترسره شي دغه راز په نړیوالو خبرونو کې درته لرو چې هندي کرکټ بورډ سږکال د آی پی ایل ترسره کېدو شین څراغ ورکړی د هندي کرکټ بورډ مشر سارب ګنګولي ویلي دي چې د روان کال په پای کې به په یوه نیټه کې 14 پړاو آی پی ایل سیالۍ ترسره کړي په ورته مهال کې د هندي کرکټ ملي لوبډلې په خواني چپلاسي مسلمان تیز بالر عرفان پټان د دغې پریکړې هرکلی کړی دی د هغه په وینا د سږکال آی پی ایل سیالیو په ترسره کېدو سره به د زیاتو لوبغاړو جېبونه بیرته له پیسو ډک شي کوم چې د کورونا وایرس له کبله د ځنډول شویو او لغوه شویو نړیوالو سیالیو له کبله په خالي کېدو دي که آی پی ایل سیالۍ ترسره شي نو د دې امکان نه لیدل کېږي چې سږکال دی د اسټرالیا په کوربتوب 20 اوریزه کرکټ نړیوال جام سیالۍ ترسره شي په یو بل خبر کې درته لرو چې چینای سوپر کینګز خپل د ټویټر اکاونټ وتاړه چینای سوپر کینګز وروسته له هغه دا پریکړه وکړه چې د دې لوبډلې ډاکټر مدو د 20 هندي عسکرو د مړینې خبر ورکړ دغه عسکر له چینایي عسکرو سره په جګړه کې وژل شوي وو چینای سوپر کینګز لوبډلې نه یوازې خپل ټویټر اکاونټ تړلی ترڅنګ د خپلې لوبډلې دغه ډاکټر هم له دندې ځنډولې ده دغه راز اسټرالیا کرکټ بورډ 40 نور کارکوونکي هم له دندو ګوښه کوي اسټرالیا کرکټ بورډ دغه پریکړه د مالي بحران له کبله کوي چې 13 ورځې اجرایوي مشر کیون رابرټس هم د کورونا له کبله د رامنځته شوي مالي بحران له کبله دنده پرېښوده په بل خبر کې مو له دې خبرو چې د انګلستاني کرکټ ملي لوبډلې په خواني کپتان او تکړه بیټسمن مایکل وان وایي که کرکټ لوبه ژر تر ژره پیل نشي نور کرکټران به هم ګالف لوبې ته مخه کړي د نوموړي په وینا اوس مهال زیات شمېر کرکټران چې د کورونا له کبله د کرکټ لوبه نشي کولی ګالف لوبې ته مخه کړې ده د هغه په خبره که کرکټ لوبه ژر تر ژره پیل نشي نو ښایي دوی نور لوبغاړي هم د ګالف لوبې له کبله له لاسه ورکړي د مایکل وان د دغې ویرې وروسته له انګلستان څخه خبر راغلی دی چې ښایي په نږدې راتلونکو ورځو کې د انګلستان په کورني کرکټ کې کاونټي کرکټ سیالۍ پیل شي خو تر اوسه د دې کره نیټه نه ده معلومه